إن إبراهيم كانت أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. سورة النحل سوارلسم سپارہ او 120 نمبر آیاتی مبارکہ. سورة النحل سوارلسم سپارہ او 120 نمبر آیاتی مبارکہ. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ان ابراہیم بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام کان امتن کامل پیشو، کامل امام و کامل مقتدو دا قوم، قانتا للہ تابداری کا ان کے دا اللہ، حنیفا او کلک موحدو دا یو اللہ منن کے ولم یکو من المشرکین او نو دے دا مشرکین. دے آیات مبارکہ کے رب العالمین دا ابراہیم علیہ السلام ذکر پا خصوصیت سر پا دی وجہ کئی چی دا دی مشرکین دا مکی چی یہود و نصوارا چی دا دی طولو نیکو ابراہیم علیہ السلام دا دی طولو نیکو ابراہیم علیہ السلام او ہر یوی فرقی بدا دعوی کولا چی مونگ دا اغا اتباع کو او اغا زمون پیشوا دے. نو اللہ تبارک و تعالی ورتزک دا ابراہیم علیہ السلام ذکرو چی تاسو سنگوائی چی زمونگ نیکدے مونگی منو. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام خود ڈیرو صفات خاون اکی چی کم صفتو ندین آغا خو پتاسو کی نشتا. آغا دا یو خدای منن کیو، دا اللہ تابداری کون کیو، مشرک نو او کامل پیشوو دا قوم مقتداو. یو صفت قانتا للہ بل حنیفا بل ولم یکو من المشرکین بل شاکرا لانعمه دا اللہ دا نعمتن شکر گزارو. اجتباہو اللہ غورا کڑیو. دیر صفتنو دا ابراہیم علیہ السلام. نو تاسو سنگوائی چی دا زمونگ نیکدے نو تش اسید پا دی نم دعوی کوئی چی زمونگ نیکدے و منگے منون کیو. نو تش سڑے پا آباو اجداد و خلاصے دے نشی. نن سبام دیر خلق دا پلارانو دا نیکونو ذکر کی، زما پلار نیکو زما نیک نیکو. ٹک دا خوچی تم دا آغا اتباعو کی نو علا بطالا پیدا درکی چی اتباع دی نئی کڑی نو سنگ بدر لپیدا درکی. نو خبر دا چی دا سڑی پلار نیک نیک وی الوادم نیک راورسی او دا پلار نیک یو نسبت شتا دے. حدیث مبارک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انکم تدعون یوم القیامہ باسمائکم و اسماء آبائکم فحسنوا اسماءکم. نبی علیہ السلام فرمائی نمون خیستک دے، خان نمون خیستک دے زکر دا قیامت پورس چتا سرا بلل شئی نو دا ہر بند نم با اغستشی و دا پلار نم با اغستشی. آواز بکیگی پلان کے دا پلان کی زوے تدعون یوم القیامہ بی اسمائکم. ستاسو نمون با واغستلیشی او دا پلارانو نمون بدر لواغستلیشی. نو اللہ بمرو واری نو چستا نمم خیستی او دا پلار نم دیم خیستی. دا نمونه دی چاله سنم یخی چاله بکانا و چاله کرکنا دا نمونه دی. او سخو دسی ناروا الفاظی دیر غلط مانی
نبی علیہ السلام فرمائی فحسنوا اسماءکم نمونه ښکلي کړئ چې قیامت کې ستا دا نوم واغستی شي او د پلار نوم دې واغستی شي په دې نوم به ته رابلل شي په میدان محشر کې او حیران په دې یو چې ډېر خلق خپلو بچو له نومونه کېدي د فلمي اکټرانو د ټیک ټاکرانو او د فلمي اکټرانو نومونه یې ورله ایښي قیامت کې چې الله ستا د دې بچي نوم والي هغه د فلمي اکټر نومي یا د پلار نوم یو دا برابلل شي دا داسې وړه خبره ده فحسنوا اسماءکم نبی علیہ السلام فرمایي نومونه ښایسته کړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت بدوخه چې د چا نوم به غلط و نبی علیہ السلام به زر صحیح کو د یوې زنانه نوم واغستی شوی عاصیه نومې دی عاصیه معنی ده ګناهګاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله زر بدل کوي جمیله دې ته به عاصیه نه وایي دې ته به جمیله وایي نو عاصیه معنی ده ګناهګاره او جمیله معنی ده ښایسته نو ولې عاصیه وایي جمیله ولې نه وایي نو نومونه ښایسته کړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل احب الاسماء الی الله په ټولو نومونو کې الله ته غوره نومونه کوم دي عبدالله او عبدالرحمن او په ټولو نومونو کې رښتینی نومونه کوم دي حارث او حمام حارث معنی ده کمائی کون کے کسب کون کے مزدوری کون کے او حمام معنی دا اراده کون کے سڑے دکار اراده کوي دا اصدق نمونه دی ډیر رښتینی دي د واقع سره مطابق دي او په ټوله دنیا کې ناکار نمونه حرب و مره حرب او مره دي د حرب معنی د جنگ او د مره معنی د تاریخ نوې دا ډیر ناکاره نو غوره نمونه الله ته عبدالله او عبدالرحمن رښتینی نمونه حارث او حمام او قبیح نمونه الله ته حرب او مره اکثر بچی له نوم یې داغه معنی جنگ جو بس بیا د جنگ نه خالی ورس کور ته نه راوړي او مره معنی د تاریخ نو بچو له چې نمونه ګدای نو خایسته نمونه ولګدای فحسنوا اسماءکم په دې نومونو به دا بچی را بلل شي او د پلارانو په نومونو به را بلل شي نو په والدینو باندې د بچو یو حق دا جوړیږي چې دی به ورله صحیح نوم دی ښایسته نوم به ورلږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم چې د چا د نوم معنی به غلطه و نو هغه له به ډایرکټ نوم به ورله امام الانبیا بدلو نو دا اس عذر نه دی ښه چې یې دا دې ځای کې لیکل شوی یا دې کې نه چې د بچي د نوم معنی غلط صحیح نوم ولګده دی به په دې نوم را بلل شي په میدان محشر کې او ستا نوم به ورسره اغوستل شي نو چې کم از کم نوم یې ښایسته وي ښه نومونه ښایسته نومونه ږدئ د صحابو نومونه ږدئ ښه زمونږ د بنیر ته تبلیغي جماعت کې یو عالم راغلی تاسو ته علم مولانا عباس صاحب رحمت الله علیه بیا وفات شو هغه وی مونږ یو ملک ته تشکیل شوی او تبلیغي جماعت کې تلو یوې مدرسې ته بوستلو تبلیغیانو د یوې مدرسې بنیاد یې چې هغې مدرسې ته لاړلو نو یو کس راغی وی چې د مدرسې خواته زمونږ یو چم دی مونږ ټولو ایمان راوړی دی خو نمونه هم غلط دی هغه راله صحیح کول غواړي چې تاسو راله نمونه صحیح کوي وی اول امیر صاحب اجازت نه راکړه خو ما وی چې زه به ځمه که الله مې میدان محشر کې رو غواړي وی چې ایمان یې راوړی او صرف نوم صحیح کولو نوم بدلولو ملګري را سره شو روان شو وی چې روان شولو نو هغه محلې والا دومره بیا د اسلام او د علماء سره عقیدت جوړ شوی وی ټول په لینډ دسې ولاړو چې عالم را روان تبلیغي جماعت ته هغې کې عالم دی وی ټول راته په لینډ ولاړو زمونږ استقبال یې کو وی هغې کې یو ماشوم ما را دې خوا کو ما چې ماشومه
ستانم بی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ د صحابی نم دی امام معشوم توی چی ستانم بی زبیر اگه معشوم وی چی دوبیر ما چی نا بچیا زبیر اگه معشوم بیا وی چی دوبیر ما ورته وی چی زبیر وی چی کل اگه معشوم دخلین زبیر نم اوتو وی اگه معشوم و نارینو و زنانو چغی کری دا جڑا یو آواز رو چد شو طولو پا چغو چغو جڑل ما ورته چی ولی جاڑه وی چی چرتا دا صحابی نم او چرتا مون پا مون نم دا صحابو نم ولگید ما ورلا دا صحابی نم کے خود زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی نم دے نو بچو لخیست نمونگ دے دا دا پلار پا بچو باندی یو حق دے خوا نو ان ابراہیم بیشک وہ ابراہیم علیہ السلام کان امتا کامل پیشواو قانتا للہ تابداری کون کے دا اللہ حنیفا کلک موحدو دا یو خدای منون کے ولم یکو من المشرکین او نو دے دا مشرکینو دا جماعت شاکرا لانعمه دی شکر کون کے دا نعمتونو دا اللہ تاسو غو ناشکری کوئی تاسو غو مشرکان یوی ابراہیم علیہ السلام امنیکو نو پا دین شیخ لاسی دے خواہ زما نیکا عالمو زما د نیکا پلار عالمو نا پا دی نسبت نشی خلاصی دی اجتباہو اللہ غورا کڑیو دلرا وحداہو او اللہ دتا ہدایت کڑیو الى صراط مستقیم لاری نیغی تا خو پا نیغ لار روانو اخو پیغمبرو دا طول امت پیشوو مونگ طول پا ملت ابراہیمی باندی روانو دا ابراہیم علیہ السلام پا دین روانو وآتیناہو فی الدنیا ورکڑیو مونگ اغتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا خیست جون مراد تینا لوی مرتبہ لولدیر لوی شان ورکڑیو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ننچہ خلق توافو کی نو دا مقام ابراہیم خواتت برکات منزل دا ابراہیم علیہ السلام اغزیو ورکڑے مونگ دتا پا دنیا کے حسنہ مراد تینا لوی مرتبہ دا او ذکر خیر چی دے وفات شو دا آخرت پوری بچی سمر دنیا جوندائی دا نو دا دب ذکر دا خیر کی گیو بل حسنہ مراد دارے چی اللہ پاک دا دپ نسل کی انبیاء را لی گلیو او بل دا دنیا ہر قوم دے پیشوا من لے دے پخر پی کئی نو آتیناہو فی الدنیا حسنا خیست و انہو فی الاخرت لمن الصالحین او بیشک وی بدے پا اخرت کے خامخاد نیکانونا التبیم لوی مرتبی ثم اوحینا الیکا بیا منگا وحی وکللتاتا اے زما خوگا حبیبا انتبع ملت ابراہیم چی تم تابداری کوا ملت ابراہیم دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام داغا دا ملت تابداری کوا او دا نور ملتونو نا دا براعت اعلانو کا دا نور معبودانو نا دا براعت اعلانو کا علماء وائی دلتا دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام معنی دادا چی سنگ ابراہیم علیہ السلام با پا نرمی و پا دلائل و خلق را بلل نو تم دا قرنگی پا دلائل و پا نرمی خلق را بلل حنیفہ کلک موحدو دا یو خدای منون کیو وما کان من المشرکین او نو دا مشرکان فرمائی ان ابراہیم بیشک و ابراہیم علیہ السلام بیشک ابراہیم علیہ السلام کان امتن و کامل پیشوا قانتا للہ دسی کامل پیشوا چی ہر امت و ہر ڈلی من لے دے پخر پی کی ہوئی زمون مشر زمون نیک ابراہیم علیہ السلام کان امتن و کامل پیشوا قانتا للہ تابداری کون کیو دا اللہ حنیفن دا یو خدای منن کیو ولم یکو من المشرکین او نو دا مشرکانونا شاکرا لانعم شکر کون کیو دا نعمتونو دا اللہ اجتباہو اللہ ورکڑیو دلر وحداہو او ہدایت کڑیو دتا الى صراط مستقیم اغلار برابرتا
وآتیناه فی الدنیا ورکړیو مونږ دته په دنیا کې حسنتن ژوند ښایسته وانه فی الاخرة بشک یبدی په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو نه ثم اوحینا الیک بیا مونږ وحی وکړله تا ته ان اتبع ملت ابراهیم چې تابعداري کوه د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې د یو الله منونکی وما کان من المشرکین او نو دی د مشرکانو نه